بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نوال ګرانو اوریدونکو کتونکو ستړي مشي، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. او بیا نن ډي جي آی ایس پی آر د پی ټي ایم حوالې سره ډېر اوږد پریس کانفرنس وکړی، ډېرې اوږدې خبرې وکړې. نو تر ټولو اول خو به زه یو شعر ورته وایم چې د کومه پښتو وویله. ما په پوسټ هم کړی و چې پښتون به نه یم که په تا مې پښتو ونه کړله، پښتون به نه یم که په تا مې پښتو ونه کړله، موږ خو منځو ته هم نیتونه په پښتو کې تړو. نو نن دا ثابته شوه چې موږ په ده باندې پښتو وویله او په زده مو کړه. که څه هم د په انګریزي ځان ته پښتو لیکلې وه، خو بیا هم موږ پی ټي ایم دا زور و، د منظور پښتون دا زور و، د موږ د تحریک دا زور و، موږ ملګرو دا زور و چې نن مو په ده باندې پښتو وویله. ما په خیال په تاریخ شي باول واري چې څوک ډي جي آی ایس پی آر چې له پنجاب سره تعلق لري او په پښتو شي خبرې کوي، نو نن پښتنو دا زور ولیدی چې دومره زور خو یې ورکړی ده. کم از کم بیا چې کوم الزامونه یې ولګول، وار په وار دغه الزامونه سیاسي لیډرانو لګولي دي. د میډیا چې کوم دو سو کارډ میډیا، د پاکستاني میډیا، هغې په موږ باندې بیا دا الزامونه لګولي دي او موږ له دې فتوو له دې الزامونو نه کله ډارېدلي یو او نه کله ډارېږو او نه کله په څټ کېږو له دې نه. خو بیا هم لکه څرنګه چې ده وویل چې فنډډ دی، را فنډډ دی، له ران پیسې راځي، له انډیا پیسې ورته راځي. دې حوالې سره به اوله خبره خو دا وکړو چې موږ خو له ډېر مالي مشکلاتو سره مخامخ یو. په تېره که زه ذاتي طور درته وایم چې موږ بیخي ډېر زیات مشکلاتو سره مخامخ یو. نو که چېرته موږ ته پیسې راتلی، نو اول خو به موږ خپل ځان ته سم ګاډي اخیستي وو، دا خپلې قرضې مرضې او دا نور کاروبارونه به مو نه کول، مزدورۍ به مو نه کولې. او بیا د دې پرلت خبره وکړه. پرلت کنټینرو پیسې تر اوسه پورې پاته دي چې ډي جي صاحب په غشې راولو په نوټس شي که د سره دا پیسې چېرته چې ورې کي. د کنټینرو چې کومې پیسې وي، هغه ورځ ما یو صحافي ملګري چې نوم یې دلته ویل نه غواړم، مسعود ملګری ده، هغه وایي چې 2 لکه روپۍ پاتې دي، ذمواري بل چا ولې وه، په 3.5 لک مو ورسره جوړه کړې ده. نو هغه 3.5 لکه روپۍ ډي جي ته موږ خواست کوو، غفورې ته، چې دی مهرباني دې وکړي دا پیسې دې ورته ورسوي. که ده سره یي موږ سره که پیسې وی، موږ به اول دغه کنټینرو ول ته پیسې ورکړې وی. هغه ملکان هم لاړه او هغه پیسې بیا نن تر ننه پورې موږ پسې هغه کاته جمع ده. دویمه خبره دا ده چې د لورلای او د کوټې جلسو خبره وکړه، د پېښور جلسې خبره وکړه. پېښور جلسې موږ ګواه یو چې پېښور جلسې چې تقریبا څومره چنده جمع سوې وه، نو هغه خرچه لږ کمه ترې سوې وه. نو هغه پیسې ما ته خپلې معلومې دي، ما په خپلو ګوتو ګڼلې دي، موږ موجود وو چې کومې پیسې پېښور شي چنده سوې وه، په ډرمو شي راټولې کړې وې. نو هغه که فکر ما ته پوره یاد نه ده، خو 15 لکه یا 4.5 لکه روپۍ وې. موږ په جلسې باندې زیاته نه زیاته خرڅه 1 لک روپۍ کېږي، 1.5 لک روپۍ. خو دا نن زور چې ورکړی ده، دا نه فنډ ورکړی ده، نه بل څه شي ورکړی ده، دا خاص میرانشاه جلسې زور ورکړی ده. دا زور میرانشاه په لکونو په زرګونو چې تقریبا 1 لک پورې خلک چې وو، هغه د دو بیانیه ریجیکټ کړه، دو یې ریجیکټ کړه، دو چې کوم سوچ و آی ریجیکټ کړه، دهشتګردي یې ریجیکټ کړه، او په زرګونو خلک راووته. ریاست ډېرو هرډل باوجود، دمکیانو، ډارولو، د خوف باوجود دا خلک راووته او دوی چیلنج کړه. نو هغې په وجې باندې دته زور ورلی او بیا بیګه چې مشر منظور پښتون کومه لایو وکړه او په منټونو باندې په یو لک خلکو وکتله. نو د چې کومه بیانیه ده، ډار ده، خوف ده، اوس پښتنو له زړو وتلی ده.
هغه پښتنو ریجیکټ کړی دی، دو دهشتګردي او دو دغه مخونه پښتنو پیژندلي دي. نو نن دی بیا رادرومي پښتنو د ذهنونو خرابولو لپاره په موږ باندې قسمه قسم الزامونه لګوي. دا ډېره د افسوس خبره ده په پښتنو شي چې ته څوک مړ کې او بیا یې هغه جنازې ته هغه نه پرېږدی. په پښتنو شي دا تر صدو پورې دا خبرې نه هېرېږي. په پښتنو شي دا ډېر غټ زیاتی ده، دا د درجنو مړو برابر ده. دو موږ سره دغه وکړه چې ریاست ټولې ادارې سیکیورټي ادارې موږ خلاف ودرولې، موږ ته یې په لارې شه هډل جوړ کړه، مشکلات یې جوړ کړه، ډزونه یې راباندې وکړه، له ده یې ډزونه راباندې وکړه. ارمان شهید په جنازې شي واپسی شي ډزونه راباندې وکړه، په هغې زړه سوړ څه. خو چې کله موږ ورسېدو دو مو ټول ناکامې کړې، دو ته دا زور ورغلی چې دا ولې ورسېده. حالانکې دا ظلم دا زیاتی موږ په صدو نه یېرېږي، د ورور جنازې ته نه وي پرېښي. نو د یو طرف ته خو یې ارمان شهید که، بل طرف ته یې جیلي پوسټ مارټم جوړ که، بل طرف ته یې FIR نه کټ کوي، بل طرف ته یې موږ جنازې ته نه پرېږدولو، بل طرف ته تر اوسه پورې قاتلانې ګرځي، بل طرف ته یې هغه زړه له دورې نه هارټ اټیک وکړه. دې باوجود دغه زیاتی چې ته نن موږ ته یایې چې ته د ارمان شهید جنازې ته ولې تللی، نو دا څومره شرم او څومره افسوس خبره ده چې یو